چې د ځوانانو نه مې ګیله ډېره زیاته پیدا شي. هغه په دې باندې بله ورځ په مسجد کې ناست وم، تقریبا په دې کې 15 ځوانان راننوتل او ښایسته ښکلي ځوانانو الله والا ښایسته باډیانې ورکړې وې او دغه رنګې په صحت باندې هم روغ وو او تعلیم یافته هم ښکاره کېدل. خو یوې خبرې زه انتهایي ډېر زیات دردمن کړم او ډېر زیات خفه شوم. هغه په دې باندې د غرمې وخت و او دوی راننوتل او ټولو منځونه شروع کړل، خو دا منځونه یې بې جمع وکړل دوی. نو زما زړه دا ګیله راله او انتهایي مې ډېر زړه خفه شو چې دې ځوانۍ ته یې وګوره. دغه رنګې ښه تعلیم یافته کسان هم دا ښکاري، ښه پوه هم ښکاري. نو په دې کې یو هم داسې انسان دانه او په یو کې هم داسې اهلیت نه معلومېده چې په نورو باندې آواز کړی وي چې راشه لکه د جمع ټیم دی، دا جمع به وکړو او دا مونځ به جمع سره وکړو، هغه 20 درجې یا 50 درجې به د مونځ حاصلې کړو. نو زما عزتمندو وروڼو، دا دین دومره سپک دا مه ګڼئ. د دنیا تعلیم دپاره تاسو څومره چې کوم دی خرچې کوئ، دا څومره لرې لرې ورپسې سفرې کوئ، دا دنیا حاصلوئ. ستاسو کور خواته نږدې مسجد دی، په کې قاري صاحب 3 ټیمه درس کوي، ته هغې ته نشي ورتلی. تا کې دومره صلاحیت دومره استعداد تا کې نشته دی چې ته په یو مسجد کې هغه د غرمې لمونځ کې تلاوت هم پکې سړی پټ کوي. تا کې دومره پوهه نشته دی، ته دومره د اسلام نه چې کوم دی دا غافلی، دومره د اسلام ته په سپک نظر باندې ګوري. دا نو دا اسلام به تا سره اوچت کې قیامت، دغه اسلام به تاله غاړه څنګه درکړي په قبر کې، دغه اسلام به تاله څنګه غاړه درکړي په صراط باندې. نو ای نوجوانانو، الله دا ځوانۍ درکړي دي، الله ذهنونه درکړي دي، الله حافظې درکړي دي، نو کم نس کم دا لږ په دین باندې هم استعمال کړي. دومره دین خو زده کړئ چې یو ځای کې خو جمع کولی شي تاسو که نه. تاسو باندې څه چل شوی دی چې تاسو دا اخري سپاره په یاد نشي یادولی، یو 20 سورتونه په یاد نشي یادولی، تاسو د غرمې د سیري پټ مونځ نشي کولی. تاسو ډېر انتهایي زیات خفه شوم. نو مسلمانانو، ای خاص کر ځوانانو، داسې کار مه کوئ، د الله دا دین سپک مه ګڼئ. دا دین ته سپک نظر دی که نه چې په تا کې دومره صلاحیت نشته چې ته د غرمې لمونځو کې نه پای کې دومره یو پوهه کس و چې هلکه راشي دا مونځ به د جمع وکړو. او دې دپاره داسې ضروري نه ده د وختي مونځ دپاره چې ترې ستا د لوی ګیره وي ترې عادلې نه. فاسق سړی وختي ترس هم چې کوم دی مونځ دا کولی شي. نو فلهذا ځوانانو دین د زده کوئ، په دې دین باندې به ستاسو د آخرت ټول مسایل لا حل کېږي.